او قاری سے محترم پوښتنه کړې ده یو سړی لور ودیږي لور ورکوي او بیا په دې باندې خوړه اخلي او عام خلک خوري دا څنګه ده او د حل لارې څنګه ده محترم قاری صاحب لور ته مهر ورکول دا د لور حق ده پیسې وي یا مهر سره زر وي یا مهر ځمکه وي څه شی چې وي په مهر کې دا د ښځې د جلکۍ حق ده له دغې نه علاوه که هغه د خوړې په نوم باندې وي بار بار موږ وایو لیست ورته ورکړي دومره غوړي راوړه دومره بوره راوړه دومره وریجې راوړه دومره غوښه راوړه دا ټول رشوت ته او دا جایز نه ده اخیستل هم حرام دي خوړل هم حرام دي که امي صاحب خوري هم حرام ده که ملا صاحب خوري هم حرام ده که د جماعت امام هم حرام ده ولې تاسو ته معلومه ده چې عام رشوت نه خلک کرکه کوي رشوت خلک نه خوري او نه خلک رشوت اخلي یو چاته چې وایي هلکه دا کار مې راته وکوه څه دغونه روپۍ در کوم درته او ورته یې ولې رشوت را باندې خورې نو یو څوک چې په رشوت باندې ګیر سي خلک ډېر سخت قبح کوي قبیح یادوي بد یادوي او چې یو ځای کې یو جلۍ ودیږي او دومره غوښې وریجې به یې اخیستې وي چې خلکو ته یې ورکړي او کال دپاره د دم بس کېږي نو دا ټول هغه قبیح عمل ده چې دغه کورم در په در باندې کوي او عام د څومره کسان چې ورځي دا په حرامو کې اخته کوي حل لاره دغه ده جلۍ باندې ډوډۍ ورکول دا سنت نه ده ولیمه او سنت چې دا هغه د هلک له طرف نه ده هلک او جلۍ چې ورکوي نو اول د نه ورکوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو ډوډۍ نه ورکړې او که بیا یې ورکوي نو خامخا ده لوی کړې ده دته یې کار کړی وي د ده خدمت یې کړی وي د ده په کور کې لوی سوي وي نو یو دیګی دوه دیګی د خپل ځان نه ورکړي دا خپلو خپلوان دې راوغواړي بس څومره چې وس کېږي به دا خپلو خپلوانو ته د خپله ډوډۍ ورکړي خو البته د هلک نه به زور نه باسي دا ناروا ده حرام ده د حل لاره یې دغه ده